تاسو ښکلو کې دا غټ یو مصیبت دی، تاسو مینې نه جوړ کړی تجارت دی او بیا پوره به یې ته نه کړې لیونیه، ته چې وایې تا سره مې محبت دی او د رهبره جامه کې خپل قامونه خرڅ کړي، ښایسته نوم یې ورله ایښی سیاست دی او تاسو وینئ دا ملنګ غوندې چې ښکاري، تاسو وینئ دا ملنګ غوندې چې ښکاري، دا سړی زموږ د کلي شرافت دی او داسې ښکاري چې پیروز به پانسي کېږي، رقیبانو لګولی عدالت دی. او ملګرو سلامونه مې واخلئ، ماجدومند یم په ګورنمنټ ډګري کالج په تخبۍ کې را سره ډېر خوږ دروند مشر د ګورنمنټ ډګري کالج تخبۍ د اردو پروفیسر فیروز شاه صاحب را سره ناست دی. څنګه چې موږ غون منو چې استاد دا روحاني پلار وي او شاعر دا د قام سترګې وي. شاعر موږ ته د ژوند خامۍ په ګوته کوي او استاد موږ ته د هغه خامۍ د بچ کېدو او د هغې سره د ژوند تېرولو هغه طریقې موږ ته راښایي. نو ډېره پوهه او ښکلی شخصیت په شعر مینو په پښتون قام باندې مینو فیروز شاه صاحب را سره ناستی دی. اول خو د دوی ډېر زیاته مننه کوم چې موږ له وخت راکړو په ګورنمنټ ډګري کالج په تخبۍ په دغه ګراونډ کې موږ ناست یو او دا به له خیره یو یادګاره مشاعرې وي زموږ د خوږ مشر سره. سرجي د مخکې خو ما له خبرې نه راځي نه شم کوی، خو بیا به هم زه به کوشش کوم چې سرجي زه لکه ډېر کمزوری یم او خبرې نه شم کوی. سرجي ما ته وایي چې په دې خبرو کې دا غلطي ده، نو په دې وجه باندې به سرجي د مخکې ډېرې نو سرجي ماشاءالله د معلم پیشې سره هم تعلق لري او د شاعرۍ سره هم او په شعر مین دی او د قام وطن دپاره انقلابي شعرونه هم لیکي او روماني هم لیکي. رحمت الله درس صاحب وایي ځمکه غوسه ده هم اسمان مرور، وریځې نه راځي باران مرور او موږ د سپرلي په تمه ژوند تېروو ځکه موسم خو د خزان مرور. سرجي د خرکېدو سرجي څنګه السلام علیکم. ډېره زیاته مننه ماجد خانه، ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د ټیم چې دا ښکلی پروګرام مو را جوړ کړو. بس د الله فضل دی، ژوند خو په مزو کې تېرېږي او کوشش کوو چې د خپلو سټوډنټانو ته روزانه هم دا کوشش دي د ورځې خامخا څه نه څه زده کړه وکړي او موږ ورته څه ورکړو. په دې کوشش کې لګیئ او باقي د ځان باره کې خو څه نه شي ویلی، هغه سټوډنټان هغه بهترین ججان دي، هغوی ویلی شي چې آیا موږ په دې خپل کوشش کې تر کمې کامیاب یو. نو څنګه چې تاسو ته پته ده زما نوم فیروز شاه دی او فیروز مې تخلص دی او د دې تخبې د قندارو کلي اوسېدونکی یم. د حمیدۍ چې تا ته پوه شي دلته په دې تخبې کالج کې د اسسټنټ پروفیسر اردو په طور کار کوم، ټیچینګ کوم. د دې نه مخکې مې پېښور کې پوسټ ګریجویټ کالج مردان کې او ګورنمنټ ډګري کالج ګړي کپوره کې وخت تېر کړی دی. بس د رزق خبره ده، کله یو ځای کله بل ځای. کوشش هم دی کو هر ځای کې پاتې شوي چې ښه په ایماندارۍ سره د سټوډنټانو دا ټیم موږ قیمتي کړو او دوی ته زموږ د طرفه د علم سره نه دوی ته موږ وروبخو. سرجي دا راته ووایي چې شاعري د کوم وخت نه شروع کړله او کله مو شروع کړه؟ شاعري خو زه ستاسو په شان هم په دې کالج کې د فسټ ایئر سټوډنټ وم ماجد خانه، چې اولنی کلام مې ولیکو او زموږ د دې مزدور آباد ښه نومولی شاعر تاسو به یې پېژنئ حسین احمد صادق صاحب، هغوی ته مې خپل اولنی کلام وښود. هغه وخت کې زه فسټ ایئر کې هم داسې پوهېدم نه، خو چې کله مې هغوی ته کلام وښود نو هغوی راته وویل ګله کلام خو دې ښه دی، خو داسې ځمکه او خپل سبق ووایه او د سبق نه بعد خیر دی بیا دغه کوه. نو د هغوی په وینا هغه وخت سره خو موږ لږه لږه شعري خو زیاتره هم بیا د سبق پوره کړی، د هغې نه بعد هم ورته بیا توجه ورکړې. هسې اولنی کلام هم دغه فسټ ایئر کې لیکلی. سرجي لکه زه اکثره سرجي زه ینم که نه، سرجي لکه اوس استاد سرجي لکه پرایمري کې سرجي موږ سرجي لکه استاد سرجي اوس لکه استاد دغه نامه سرجي ختمېږي. اصل خبره دا ده بعضې خلک دا استاد چونکې مسله دا ده زموږ بعضې ملګري په دې بد ګڼي. د استاد اصل کې دوی هغوی سوچ دا دی چې د استاد خو د هر کار والا ته سړی استاد وایي که نه. خو یو سړی فرض کا مطلب دی لوار دی، هغې کې استاد دی ماهر دی، استاد وایي ماهر ته چې
چې په خپل فن کې ماهر وي. نو که دلته ټیچر ته هم خلک بعضې کسان پرې بد ګڼي نو هغه وایي چې د استاد خلک نهي ته هم وایي. آیا دا نهي انسان نه دی؟ هغه هم یو فن زده کړی، یو هنر زده کړی ده. دا نهي ګوره څنګه چې مالي دا بوټې ښایسته کوي خراش ته ناري زمونږ نه انسان جوړ دي. موږ په د یخته ګډ وډي ډېر ګډ وډي خو چې نهي په زمونږ په دیختو کې ګوتې ووایي خراش تراش به نو څومره مزېدار به ښکارو. نو بطور انسان موږ ټول برابري او که دا زمونږ عهدې دي افسري ده زما په خیال دا عرضي ده او زما په خیال اصل عهده چې ده دا د انسانیت عهده ده. اصل ګریډ چې دی د انسانیت ګریډ دی. زما په خیال ما ته خو ټول برابر دي. یو سړی ما ته استاد ووایي هم ما ته قبوله ده، یو سړی ما ته ټیچر ووایي ما ته همدقه بس زه ترې مطلب اخلم چې د هغه مراد څه دی. او که یو سړی ما ته پروفیسر ووایي خو زما په خیال دا عهدې عرضي دي. په دې موږ له څه غرور یا دغه نه بس وقتي طور د انسانیت قدر پکار دی زما په خیال. او چې کله د تعلیم سره سړی کې انسانیت راشي نو دغه تعلیم دی. او چې د تعلیم سره موږ کې انسانیت نه یو موږ انسانیت ونه پېژنده نو بیا خو داسې تعلیم نه هغه نه تعلیم یعنې هغه انپړه سړی نو هغه ته ډېر بهتر.